په شب قدر کې د کامرس کالج قیام یو ډیر مفید او قابل قدر ګام دی، خو کالج د شب قدر بازار په ځای 2-3 کیلومتره لري په یو کلی مرزو کې پروت دی. د څه په وجه چې طالب علمان د مختلفو ستونزو سره مخ دي. د کالج طالب علمان هم دا سر ټکوي چې کالج ډیر بیره وځای کې قائم شوی دی او هغه طالب علمان پکې هم د تعلیم د حصول نه محروم دي څوک چې د شب قدر د مختلفو یونین کونسلو سره تعلق لري. په دې اړه د مختلف یونین کونسلو طالب علمانو خپل خیالات په دې ټکو کې څرګند کړي دي. مانم عبد الله دی، زه د انګور کور سره تعلق ساتم. موږ وایو چې دا کامرس کالج شب قدر ته را منتقل شي. دا د شب قدر بازار نه ډیر لري دی، خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی. زما نوم عادل خان دی، زه باډي کور سره تعلق ساتم او موږ ته تلو کې ډیر تکلیف چې موږ ته د کامرس کالج چې کوم دی دا موږ ته ډیری شب قدر ته راوړلی شي، دی له یو ځای منتخب کړي، بلکې زموږ د میچنۍ طرف وچه وله شوه، دیزو شوه، ترخه شوه، دې ته ډېر تکلیف وي. نو زموږ دا دغه دی چې دا کامرس کالج چې کوم دی که توزو پرو باندې میرزو کې چې کوم دی دا د دې خوا د شب قدر بازار ته راوړلی شي. په دې موقع طالب علمانو دا هم ویلي دي چې اکثر طالب علمان داسې دي چې د غربت په وجه که یو طرف ته ډبل کرایې نشي برداشت کولی، نو بل خوا په گاډو بدلیدو را بدلیدو کې وخت هم ډیر ضایع کیږي. دوی د متعلقه افسرانو، سرکاري ادارو، منتخب نمائندگانو نه او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کامرس کالج د شب قدر بازار په خوا او شا کې قائم کړي شي. په دې وجه به پکې ډیر طالب علمان داخلي واخلي او د اعلی تعلیم په کالو به سنگار شي. حیات اقبال، حیات ریډیو اباسین نیټورک، شب قدر.